موږ چې نن موضوع د هغه ګرده مثانه پروستات په باره کې به خبرې کوو. نو دې باره کې که تاسو چیرته هر قسم سوال لري، پوښتنه لري، زنده برنامه ده، نو تاسو کولی شئ په دې سکرین باندې چې کوم نمبر درته راځي نو تاسو سوالات د ګردې، د مثانې، د پروستات په باره کې سوالات کولی شئ، خپله رای شیر کولی شئ. راځو زه به هم لږ تاریخ ته بوځم. په دې وخت کې امریکا کې 29 میلیونه صرف خلک د ګردو مشکلات لري. دغسې په نړۍ کې هم څه کم ده مختلف خلک مشکلات لري. افغانستان کې مختلف خلک مشکلات لري د ګردو، مثانه، پروستات په باره کې. اوس راځو زمونږ به په دې برنامه کې مختلف سوالات په جګیږي. آیا ګرده څه شی دی؟ مثانه څه شی دی؟ پروستات څه شی دی؟ آیا د دې وظیفه څه شی دی په وجود کې د ګردې، مثانې، پروستات؟ آیا کم داسې علائم دي یو سړی په ځان پوه شي چې ما کې دا علائم دي، نو زه آیا د ګردې، د مثانې، د پروستات مشکل لرم که نه لرم؟ کم هغه علائم عمومي دي چې باید په ځان باندې پوه شي. دې نه علاوه بیا باید موږ کم ډاکټر ته مراجعه وکړو چې زموږ کې دغه علائم ښکاره شي، او باید موږ کم ډاکټر متخصص معالج سره موږ خپله رجوع وکړو. آیا د دې نه علاوه موږ سره کم داسې د ګردې، مثانې، پروستات له وجې نه امراض پیدا کیږي، یا داسې کم امراض دي چې هغه ګرده، مثانه، پروستات خرابوي د سره؟ عموما دې نه علاوه آیا موږ باید څه شی ډېر زیات استعمال کړو، غذا څه شی ډېر زیات استعمال کړو چې موږ ته د ګردې، مثانې، پروستات تکلیف ښه کړي؟ یا هغه کمې غذاګانې، هغه کمې دوایانې، هغه کمې د زندگی چې کوم لایف سټایل دی یا ورزش دی چې باید موږ یې وکړو او موږ د ګردې، د مثانې، د پروستات مشکلات موږ سره حل کړي. دې نه علاوه باید موږ نور که چېرته موږ ته کوم مشکلات پیدا سي، کوم امراض پیدا سي، باید موږ هغه څنګه جلوګیري کړو. دې نه علاوه آخر کې به موږ تاسو ته وایو چې خپل تاسو باید کم کار وکړئ چې ستاسو ګردې، مثانه، پروستات دا سالم وساتل شي. نو دا ټولې به خبرې کوو موږ په دې برنامه کې. 1 ساعت په تاسو موږ سره اوسیږئ او تاسو به زړه نه تنګوئ. په آخر کې به موږ بحث کوو، یا په مابین کې، یا په شروع کې، په معاینه خانه کې، یا په شفاخانه کې، په کلینیکونو کې کم داسې مریضان موږ ته راځي چې هغه د ګردې، مثانې، پروستات مشکل ولري. نو موږ به دلته په دا خبرې یا دا موضوع موږ به په 2 حصو باندې تقسیمو. یوه حصه چې کم ده موږ به هغه کتابي وایو، اکیډمیکلی چې ورته وایي، کتاب کې چې موږ څه ویلي، کتابونو په لحاظ باندې به موږ مخکې ځو. دویم موږ به کلینیکل وایو. آیا شفاخانه، معاینه خانه یا کلینیک ته یو مریض مراجعه کوي او هغه شکایت لري د ګردې، مثانې، پروستات په باره کې، نو آیا د هغه تشخیص په موږ څنګه کوو؟ دې سره آیا هغه کوم معاینات به موږ کوو چې زموږ دا مشکل د ګردې، مثانې، د پروستات موږ سره معلوم سي؟ نو اول راځو ګرده، مثانه و پروستات دا څه شی دی؟ ګرده موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره یو ارګن دی په وجود کې چې هغه 2 ګردې موږ سره دي، یو ښی طرف ته دی، یو چپ طرف ته د ملا مابین کې، او د دې موږ سره بل راځي مثانه ده. ګرده، مثانه سره چې کوم ده تړلي 2 پایپې دي چې هغې ته یوریترا ویل کېږي. هغه د ګردې چې څومره موږ سره اوبه دي د خالي ادرار په ذریعه سې بدلیږي، نو هغه مثانې ته راولي. اوس مثانه هغه چې شي کوي، هغه موږ سره خالي ادرار هغه سټور کوي، او د هغې چې کله سټور کړي نو اعصابو ته یو سیګنل ځي
نو د هغې په ذریعه باندې موږ سره د یوریترا په ذریعه باندې موږ سره هغه څه کېږي بیرون راوځي یعنې ډسچارج کېږي. دا شارټ ما درته مختصر ویلې د دې په باره کې د ګرده د مثانه او د پروستات باره کې. اوس راځو د دې وظیفه څه شی دی. ګرده مثانه پروستات د دې وظیفه څه شی دی باید موږ د دې وظیفه لږ تفصیل سره بیان کړو. لیدونکو که تاسو ته چیرته د ګردې مثانې پروستات دغسې مشکل رامنځته کیږي یا تاسو مشکلات لري یا پاینده کې غواړئ چې مشکلات ونه لري نو په سکرین باندې تاسو ته یو نمره راځي لمبر درڅه راځي تماس نیولی سئ او دا لایف برنامه ده نو تاسو هر قسم مشکل چې لري تاسو موږ سره تماس نیولی موږ هم په خدمت کې یو. راځو اوس ګردې ته. ګرده موږ سره چې کوم ده د دې فنکشن دا دی چې موږ په بلډ سټریم چې ورته وایي یعنې عمومي رګونو کې چې دا وینه چې کوم ده دا د فلټریشن یعنې د پاکوالي کار کوي. دواړې ګردې د پاکوالي کار کوي چې زموږ په وجود کې څومره نمکیات چې دي یا څونه غذاګانې موږ وخوړې هغه د خالي ادرار په ذریعه باندې یا ټوکسیس چې دي یعنې موږ دواګانې چې شي استعمالو هغه د خالي ادرار په ذریعه باندې د یوریترا په ذریعه باندې مثانې ته رسي او د دې وظیفه هم دا ده چې موږ په رګونو کې وینه چې کوم ده دا فلټر کړي. موږ چې څونه غذاګانې خورو یا مثال دوا خورو دا چې کوم ده هغه د خالي ادرار په شکل کې دا تبدیلي او مثانې ته راځي. نو دا موږ سره کېدلی شي چې هغه موږ سره دا درې فارمه کې موږ سره دا برابر وي. دا درې داسې سټیجه دي چې دا په دې کې کېږي. اولین موږ سره د ګردې وظیفه هم دا ده چې څومره موږ غذاګانې خورو او هغه د خالي ادرار په شکل کې تبدیلي نو راځي مثانې ته هایدرویوریتا په ذریعه باندې دوه پایپ دي چې هغه مثانه او ګرده یو بل سره کنیکشن لري. دویم د ګردې دا یو وظیفه ده موږ سره ګرده کې چې موږ سره ریډ بلډ سیلز چې د دې تولیدوي نو هغې ته هیموسټیسس ویل کېږي. هیموسټیسس همدا وظیفه ده چې هغه ګرده موږ سره ریډ بلډ سیلز چې ورته ویل کېږي حجرات سرخ چې کوم ده هغه تبدیلي او هغه کنټرول کوي. دویم موږ سره هغه راځي چې کومه مثانه کې موږ سره دا خالي ادرار راځي هغه د ګردې د وجې نه هغه موږ سره بلډ سټریم فلټر کیږي او هغه راځي د هایدرویوریترا په ذریعه باندې او مثانه کې هغه سټور کیږي. موږ سره که دا دوه ګردې موږ وګورو دا د لوبیا په شکل کې دي موږ سره د لوبیا په شکل کې دي او دلته په براون ورته ویل کېږي انګلیش کې او دلته امیانه موږ ورته جګري رنګ کې ورته ویل کېږي. دوه وړې وړې ګردې دي موږ سره یو چپ طرف ته یو ښی طرف ته. بل ورپسې موږ راځو د مثانې په باره کې یورینري بلیډر ورته ویل کېږي. یورینري بلیډر دا موږ سره یو خلطه ده یو بالون دی خالي شیپ لري او د دې وظیفه هم دا ده فنکشن هم دا دی چې دا موږ سره خالي ادرار هغه سټور کوي. خو چې کله خالي ادرار دا سټور کړي او موږ ته ضرورت د تشناب چې دا راولي نو دا یو سیګنل اعصابو ته لیږي نو انسان هغه وخت کې خپل مشکلات رفع کوي یعنی خالي ادرار د جسم نه ډسچارج کوي. دا موږ سره د یورین بلیډر د مثانې یو فنکشن دی. بل موږ سره راځي پروستات دی. پروستات عموما دا په نرانو کې په ښځو کې نه وي نو پروستات چې کوم ده دا یو انډوکراین ګلنډ دی. دا یو عقده ده چې دا د مثانې نه لږ لاندې موجود دی. اوس د دې وظیفه څه شی دی؟ د دې وظیفه دا دی چې او دا د یوریترا یوه حصه ده. اناټومي لحاظ سره که موږ وګورو دا د جز یعنی د یوریترا چې کوم ده دا یو حصه ده. نو د دې فنکشن یا وظیفه هم دا ده چې دا چې کله موږ مثانه خالي کوو نو مثانه سیګنل ورکوي اعصابو ته د اعصابو په ذریعه باندې موږ سره د دې دروازه خلاص سي او دا راځي د یوریترا په ذریعه باندې نو د پروستات په ذریعه باندې دا چې شي کېږي دا آوټ سي یعنی باندې وځي. دا عمومي تاسو ته چې ما بیان کړل د عمومي تفصیل مې چې درکړ دا د ګردې مثانې په باره کې وظیفه وه چې آیا د دې څه وظیفه ده.
اوس راځو داسې کم علایم دي کوم عمومي علایم دي. دریم سوال دا راځي چې کوم عوامل دي یا کوم داسې علایم دي چې هغه موږ پوه سو چې آیا ماته د ګردې د مثانې یا د پروستات تکلیف خو نه دی پیدا شوی. لیدونکو تاسو په دې سوال باندې به ډېر زیات څه کم ده غور کوئ. کوم د انسان په ځان باندې پوه شي چې آیا ماته د ګردې د مثانې یا د پروستات مشکلات خو نه دي پیدا سوي، نو هغه علایم ډېر زیات مهمه دي. لومبی عوامل منګې راځو که موږ وګورو د اوږو شاته چې کوم ده موږ سره اکثر کولنج غوندې وي یا درد غوندې کوي. موږ سره اکثر مریضان معاینه خانې ته راسي وایي ډاکټر صاحب زما د شانه دا چې شی کوي دا درد کوي او داسې کولنج غوندې یعنې ماسکولیټیکل سپازم غوندې رامنځته کېږي، په عام طب کې ورته ویل کېږي. خو طب د انګلیش دی نو مجبورا څه الفاظ داسې دي چې هغه به موږ انګلیش کې استعمالو. دویم د دې نه لاندې دا ګردې چې چېرته دی د وجود نه د نامه نه لاندې یا د کناټو هډوکو له پاسه چې کوم ده د دې ځای درد هم چې کوم ده دا یو دویم علایم دی چې تاسو ته د ګردو مشکل پیدا شوی دی. که چېرته دا دو علایم انسان ولري نو دی پوه شي چې ماته د ګردو مشکلات پیدا شوی دی. دریم علایم چې کوم ده هغه دا ده چې کله یو انسان یو وزن جګوي یا یو سپورټس کوي یا د زندگی په بل اکټیویټي یعنې سرګرم کې دی مصروف وي او هغه وزني کاري او د ده ملا چاربند چې ورته ویل کېږي که دا چېرته درد کوي نو دی باید هم پوه شي چې زما په ګرده کې درد چې دی دا د ګردې علایم هم دا دی چې زه مطلب د ګردې یو تکلیف لرم. که چېرته بل علایم دا دی که چېرته انسان ډېر زیات خوراک وکړي ډېر زیات څه کوم ده هغه اوبه وڅکي یا مایات وڅکي یا دوا وخوري مثال یا پچکاري چې شی ولګي او دی پوه سي مثال زه باید 2 ساعتو نه تر 15 ساعته پورې باید تشناب ته تللی وم نو د ده ګرده فلټریشن نه کوي. یعنې ما چې تاسو ته څنګه په تعارف کې او په فنکشن کې دا ویلې یعنې ګرده د ده خالی ادرار نه پاس کوي نه جوړي دی تشناب ته نه ځي نو دې علایم باندې دی پوه شي چې آیا زه د ګردو مشکل لرم. کیدای شي دی په ګردو کې تیږې ولري، کیدای شي دی په ګردو کې شګه ولري نو د دې له وجې نه هم دی درد وغیره او یا خالی ادرار د ده بند کېږي. بله السلام علیکم. الحمدلله تاسو څنګه سهار مو په خیر. طبیبي خانواده برنامه ده. اوره مخه که ته وږې که ته موړې ستا دواړه تشي درد کوي ګردې د مطلب درد کوي. ښه ته خو قبضیت نه لرې. ایچ پایلري مطلب ډاکټر ته تلې د میکروب د معدې خو نه لرې. دې نه علاوه مثال په طور بواسیر قبضیت چې خو نه لرې. تاسې مثال لکه اوس خو موږ علایم دا د بیانو برنامه زنده ده کور د ودان چې زنګ دې وهو نو ته ماته دا وایه چې مثال که ته چېرته اوبه وڅکې ته څو ساعته بعد تشناب ته ځې. خاص دا څو ساعته بعد راځي تا ته. فشار یا شکر چې شی خو نه لري د وینې ځیګر غوړوالی دې نه علاوه ته خو مطلب یعنې شانه یا لندې املا اتا چې کوم ده درد خو نه کوي. ښه ده. اوبو نه علاوه مایات زیات څه شی اخلي؟ نه مطلب داسې چل ده د ګني اوبه څکي جوس کې یا مثال یو انرژي داسې څکي یا مثال ډاکټر دوا تا ته درکړي
مسال اوبو کې سي اچول کېږي هغه استعمالوي یا سیرم استعمال کې. د مریض زنګ او دی وایي که زه په نهار یم او که زه په مړی یم نو د ما دا تشي یعنې دا قسمتونه او دا شاته چې کوم ده دا درد کوي. نو ده نه ما چې کومې پوښتنې وکړلې نو ده وویلې زه نه قبضیت لرم نه د معدې تکلیف لرم نه بواسیر لرم زه نور څه تکلیف نه لرم او کله چې زه وغواړم زه ضرورت ته ځم نو کم از کم 3 ساعته بعد زه ځم او په 3 ساعته بعد کې ما ته مشکلات سره رامنځته کېږي هغه زه 2-3 دفعه زه خالي ادرار کوم. نو وروره برنامه ته وینې نو ښې توجه سره واوره زه درته هدایت در کوم. اول دا ته چې کوم مشکل لري دا صحیح ده ستا د ګردو فعالیت چې کوم ده لږ معمولي داسې کم غوندې موږ ته ښکاري ځکه کیدای شي تا ته دې سره سوزاکو لګېږي کیدای شي تا نه قطره بار بار ځي دا علایم هم چې کوم ده د ګردې د مثانې مشکلات دي. نو ته کولی شي چې ته یو یورالوجست ته یعنې د ګردې مثانې پروستات ډاکټر متخصص ته ځان وښې یا داخله عمومي ډاکټر ته ورشي ځان ورته وښې په نهره به باید ورشي. په نهره چې ورشي نو دا هدایت چې زه در کوم دا به ورته ټول بیانې هغه ډاکټر ته. په نهره چې ورشي هغه به تا ته یو خالي ادرار درکړي معایناتو دپاره هغې ته یورینري روټین ایګزامینیشن ویل کېږي. کیدای شي هغه تا ته د وینې معاینات درکړي هغې کې یوریا پکې وي BUN یعنې بلډ یوریا اف نایټروجن پکې وي هغې کې کیدای شي یوریک اسید وي او هغې کې کریټیناین وي. دا 4 معاینات درته درکوي د هغې په اساس باندې ستا تشخیص چې کوم دا کوي د هغې په حساب باندې تا ته دوا درکوي. نو دې سره سره ډاکټر ته به ته خپل وضعیت هم وایي خپل اقتصادي وضعیت هم ورته ووایه او ته ورته وایې چې آیا ته داسې ساري امراض خو نه لرې زیړی مطلب HbA1c ورته ویل کېږي په عام استره تور زیړی سپین زیړی ورته ویل کېږي آیا دا امراض کرونیک ډیسیز خو نه لري. نو دا ټول امراض به ورته ته بیان کړي نو هغه ډاکټر به بیا تاسو ته دا تشخیص چې وکړو د هغې په حساب باندې به بیا تاسو ته چې درکوي تاسو ته به دوا درکوي. ډاکټر چې کله تاسو ته هدایت درکړل نو ستاسو تشخیص اوس د هغې په اساس باندې به تاسو ته دوا درکوي تاسو ته به 10 ورځو درکوي 15 ورځو درکوي یا یو میاشت هغه ستا د بله السلام علیکم. تشکر خداحافظ. نو راځو مخکې سوال پوښتنې ته ډاکټر چې تا ته دوا درکړه نو هغه ستا د امراضو په امراضو ته ګوري بیا د هغومره وخت دوا درکوي لکه ما تاسو ته ویلې 10 ورځې کېږي 15 ورځې 20 ورځې 13 ورځې کیدای شي هغه د خولې د لاره درکړي کیدای شي هغه پیچکاري تا ته هغه ډاکټر درته درکړي. دې سره ډاکټر چې تا ته کوم پریزونه یاد کړل باید په هغې باندې عمل وکړي. بدبختانه زمونږ په معاینه خانې ته خلک راځي یا مثال موږ وونو په افغانستان کې مشکلات دا دي مریض ته چې کومه خبرو کې په هغې باندې عمل نه کوي خو زه لطفا یو خواهش لرم چې تاسو باید په هغې باندې عمل وکړئ. بل ډاکټر تا ته چې کوم یو شی ویلي چې زیات استعمالوه نو هغه تاسو ته اکثر تازه سبزي تازه میوه یا درته وایي چې اوبه زیات استعمالوه شین چای تور چای زیات استعمالوه که شکر نه لري مطلب یعنی جوس وغیره دا شیان زیات استعمالولی سي نو باید په دې خبرو باندې ټولو باندې د ډاکټر به عمل کې او دې سره چې کله درته ویلي دوباره مراجعه که نو باید ته مراجعه کې او داسې نه چې ته 15 ورځې دوا وخورې ته جوړ شي بیرته قطع کې یو 10 ورځې بعد دوباره د باندې دا مرض راشي نو دا به هیڅکله نه کې. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم. الحمدلله ګرامي وروره تاسو څنګه یې صحت هم ښه دی؟ ښه ها ښه ښه دا روماتیزم لري او زخم معده ده مطلب ښه ښه معاینات یې ورته کړي ما د غیطۍ معاینه کړې ده خالي د روماتیزم معاینات یې کړي انډوسکوپي یې کړې ده خو ډاکټر ویلي چې دا زخم معده لري نور څه تکلیف نه لري شکر فشار چې خو نه لري. وزن یې څومره دی د مور او عمر
وزن یې څومره دی؟ وزن څومره وزن لري؟ مطلب دا خو عمر شو. یعنې دا ډېره وچه ده مثال. اتیا کیلو دی. نور څه تکلیف مطلب فشار نه علاوه شکر یا د وینې ځیګر غوړوالی، د ګردو مشکل یا د لاس او خپې چې د دې سوځي خو نه؟ ښځه صحیح ده، زه درته جواب در کومه. صحیح شوله ګرانه؟ مننه. برنامه ګوره، زه درته جواب در کوم. صحیح شوله؟ مننه. ښه راځو د بل مریض پوښتنه وه چې زمونږ مور چې کوم ده هغه دا ولي چې کوم ده دوی ورته ولي یا د سټ رګونه چې کوم ده دا ډېر درد کوي، اولین زنګ یې چې وهلی و. نو هغه سټ چې درد کوي یا رګونه چې درد کوي باید دا نیورولوجیکل ډاکټر ته باید دا وښودل شي. یعنې هغه ډاکټر چې هغه د رګونو په باره کې ده یا د مسلس په باره کې وي نو هغې ته باید دا وښودل شي. هغه مختلف شاید د دې ته ایم آر آی وباسل شي، څه معاینات ورته د وینې ورکول شي. نو هغه ډاکټر پورې مربوط دی. نو تاسو ښودلی شئ یا روماتیزم ډاکټر ته تاسو ښودلی شئ، یعنې داخله عمومي ته هم ښودلی شئ، خو روماتیزم تخصص چې ولري هغوی ته ښودلی شئ. نو ستاسو دا مشکلات ورسره حل کیږي. بل همشیره زنګ ووهو، وایي زما دا قبضیت زه لرم، اسهالات زه لرم، او زه د معدې تکلیف لرم، بواسیر هم ورسره زه لرم، او د ما چې کوم ده دا خپې م ورسره سوخ کوي او داسې سوزنک غوندې ورسره کوي. خو دوی په فارسي کې سوال وکړو نو زه به په فارسي کې ورته جواب ورته چې کوم ده ورته ورکړم. همشیره خود تک بله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مسئ، تاسو څنګه؟ برنامه ښه راغلاست. طبیبي خانواده ده. ښه ښه ښه. نو دا مریض خو چې کوم ده زه پوښتنې د نه کومه دا فشار جګ خو نه لري؟ وایه تلویزیون غږ د سره لږ ټیټ کړه چې زه تا خبرې واورم. ښه دا خو شکر نه لري دا مریض، د وینې ځیګر غوړوالی. د خالي ادرار بندیږي، زور ورسره کوي. بندیږي خو نه که نه زور بیل شی ده، بندش بیل شی ده. دا زنانه ده که مردانه ده؟ ښه دا مطلب ګش کولی شي؟ ښه زه صحیح ده، زه درته جواب در کومه، خو د ما جواب ته تاسو منتظر اوسېږئ. صحیح ده وروره؟ مننه. کور دې ودان. مننه. میم باره همشیره سوال کی کرد. همشیره مشکل داره، تکلیف معده داره، یگان وقت گاهی وقت که اسو اسهال می باشه، بواسیر داره، قف پای ازی سوخت داره و وزن ازی خوب است و 35 سال است. بله. سلام علیکم. الحمدلله. ستړي مشي، سحر مو په خیر. درد کوي دا پوندې کوي که دا د ګوتو سره یا تلی سي په عام اصطلاح ورته وایي دا ځای درد کوي؟ دا ځای نه درد کوي. ښه دا دواړه خپې درد کوي که یوه خپه؟ او ته ډاکټر ته ورغلی وې؟ ښه نو ډاکټر ته داسې معاینات وغیره چې شی درکړل، ډاکټر څه ویلې چې ته څه تکلیف لرې؟ ښه د معدې مطلب د معدې تکلیف لري، اسهالات ورسره لري، قبضیت ورسره لري، بواسیر ورسره لري. ښه دا بیروني لري که داخلي لري قبضیت؟ ښه وینې معاینات کړې وه کم خونه خونې؟ ښه فشار یا شکر یا د وینې ځیګر غوړوالی خو نه لري؟
زه صحیح سوله ته برنامه ګوره زه درته جواب در کوم صحیح سوله مننه کور دی ودان میایم سر همشیره باید اول پیش دکتر داخله عمومی باید پیش مراجعه کنیم. امی مشکلات که خود داری گفته بودی که ما اچپایلری دارم یعنی معده میکروب است یگان وقت گاهی وقت سالات می باشم بواسیر دارم پیش دکتر داخله باید مراجعه کنیم. او معاینات تو را میتا مثال شاید معاینات مادغایته میتا که او اگزم شوه اگزامینیشن شوه اچپایلری میتا یا مثال کوانتیتیتیو میتا یا انتیجن میتا شاید بر خودت اندوسکوپی بتا یا کولونسکوپی بتا به خودت که قفل پای سوزش داره ای تاثیرات چربی جگر است چربی خون است شکر است کسایی که فشار بلند داره کسایی که مشکلات کمبود کلسیم داره امی کلش برنامه چرا در اینجا در استودیو زیر ذکر نمیشه میتونی که مطلب پیش یک دکتر مراجعه کنی امی کلش مشکلات برودت باید بگوی اگر پیش دکتر رفتی باید امو دوا و غیره باید به وقت استفاده کنی اگر دوای صبح بر گفت چاش گفت یا شب گفت باید امر قسم را دوام بده 7 روز داد 14 روز داد یا 28 روز داد یا 2 ماه الی 2 ماه بر خودت داد و اگر چیز گفت که دکتر متخصص یا معالج تان گفت که باید زیاد بخوری باید او را دوام بده اگر گفت پرهیز کنی باید او را پرهیز کنی یا در وقت بدون کدام امراض پیدا میشه یعنی خودت زیر ذکرم کردی که ما حیوانی مریقم دارم یعنی بروسیلوسیزم دارم یک انفکشن است که داری دوای ازورم میته خب باید زیاد دوای به سر خود باید استفاده نکنی یگان وقتی است مشکلاتتان در وجود میاد در این وقتی که زیاد جان درد زکام الرژی سینه درد کسایی که داره باید هر وقت که اگر کدام مشکل آمد باید پیش معالجتان باید تو تماس بگیری اور تداویتان باید دوام میره بته اوس راځو بل یو مریض دا پوښتنه وکړله چې زما خپې چې کوم دا پوندې یا پوندې چاربند چې ورته وایي دا لاندې دا درد کوي او درد سره سره دماغ قبضیت هم دی زه د بواسیر تکلیف هم لرم زه د معدې تکلیف هم لرم او وچ کلک یم زه وزن نه اخلم نو د ورور ته زما هدایت دی دا چې کوم علایم لري او وایي چې زما شانم درد کوي ملا مې هم درد کوي ورسره نو د دې لاره داره چې دی باید یو ډاکټر سره مراجعه وکړي یعنی دا ما پوښتنه ته وکړه دی وایي زه ډاکټر ته ورغلی وم خو د ما مشکلات ورسره حل نسو دوا مې سې خوړله مشکلات ورسره حل و خو دوا مې سې کله خلاص وسوله مشکلات دوباره ماته هماغسې راغلل نو دی کولی سي چې ډاکټر سره دی مشوره وکړي هماغه ډاکټر ته چې کوم ته ورغلی و هلته د ده معاینات باید وشي چې کوم مشکلات لري د هغې په مطابق باندې د ده معاینات باید وشي ډاکټر ورته بیا دوا ورته ورکوي چې دا کوم مشکلات ده ولري د هغې کې تشخیص وشو دوا یې ورته ورکړه باید دوا دی په خپل ټیم باندې واخلي که ډاکټر ورته هدایت وکړ باید دی چې کوم ده پریز په خپل وخت ولري زیات داسې خلک چې هغه د کولمو یا د معدې یا د بواسیر تکلیف لري هغوی باید زیات تازه سبزی استعمال کړي تازه میوجات استعمال کړي سلاد خامه استعمال کړي یعنی مولی بادرنګ گشنیز وغیرہ پیاز وغیرہ بانجان رومي یا ټماټر وغیرہ دا زیات استعمال کی ځکه دا شین فایبر زیات لري شین چای یا تور چای بدون شیدې دا استعمال کی دې سره اوبه زیات استعمال کی او دوی باید پریز وکړي داسې شیان نه پریز وکړي چې هغه غوښه ده یعنی د غټ مال ده یعنی که دا د ګډ د مثال پسور د پسه ده که د چیلي ده که د غټ مال ده دا باید پریز وکړي باید د غوښې استعمال کړي د مارغانو استعمال کړي چې کوم حلال دی هغه د معدې استعمال کړي بل د چرګ د استعمال کړي دا دې ته غټه فایده ورکوي او که دی چېرته شوروا استعمالوي نو شوروا بیخي چې کوم ده دا غټه فایده ورکوي بل دې سره سره که چېرته دال لوبیا نه خود دی پریز وي نو باید پریز وکړي د دې اوبه باید زیات استعمال کړي شوروا باب دی کړي نو دا د استعمالي باید دی ورسره لبنیات ورسره استعمال کړي ډېر مقدار کې که شودي دي مستې دي که قرت دي که دی چېرته مثال شکر وغیره ونه لیدي یا فشار ونه لري نو دی زیات استعمال ورسره کولی شي یا داسې راځي داسې میوجات یعنی وچه میوه یا نټس وغیره دلته ورته وچه میوه وي په افغانستان کې په انګلیش کې ورته نټس وایي خرما د فایبر لري دته ډېره غټه فایده ورکوي کله ناکله که دی چېرته استعمالوي بادام پستا وغیره دی نه باید دا ورسره کم استعمال کړي ورسېدې پریز بل چې کوم ده شیرین باب چې کوم ده دی باید پریز وکړي بوره میټایي ګوړ کاکاو کلچا شیرین باب چې کوم ده دا شیونه پریز وکړي بل دی نه علاوه ګازدار شی پیپسي سیون اپ ډیو انرجیان دی نه باید دی چې کوم ده پریز وکړي بل دی چې کوم ده دا کم شی چې کوم ده موږ سره چې کوم ده ارټیفیشل راځي یعنی پروسس
چې دی پروسس فود دی که هغه موږ سره پروسس ډایری پروډکټس چې دي یعنې لبنیات چې دي هغه ایرانی راځي یا د بل وطن راځي شیر ماست دا وغیره قروت دی نه چې کوم ده دی پرهیز وکړي نو دی په خپله چې کوم ده دا مشکلات د حل کیږي او ډاکټر چې دوا ورته ورکړه دی باید دوباره یې وغوښتو نه باید دی ورسره دوباره مراجعه وکړي بل یو مریض موږ ته زنګ وهلی هغه دا خبر کوله چې ډاکټر صاحب زه مشکل لرم دماغ چې کوم ده خالی ادرار چې کوم ده که زه غذا وخورم که زه چې شی وخورم نو هغه کمر مې درد هم کوي او بندیږي او دی قلبي تکلیف هم لري فشار جګ هم لري د وینې ځیګر غوړوالی هم شاید ولري وزن هم زیات دی اوبیسیټي هم زیات دی نو دی ویلې چې زه معاینات وغیره مې هم کړي دي نو دی باید چې کوم ده قلبي مشکلات چې لري باید دا اوس کوم ډاکټر ته مراجعه وکړي لکه دوی په خپله زنګ و زموږ یې پوښتنه وکړله چې تاسو شخصي نمبر یا جای خو خیر نو دی باید ډاکټر داخله ته مراجعه وکړي دا کوم قلبي تکلیف لري د دې مشکلات په انشاءالله ورته حل شي چې کوم معاینات ضروري وي هغه ډاکټر ورته ورکوي د شکر نه لري فشار جګ لري نو هغه د هغه په مطابق باندې ورته دوا ورکوي هدایت بله سلام علیکم وعلیکم سلام چی حال داری بیادر خوب هستی برنامه طبیب خانواده خوش آمدید بله بفرمای بیادر الحمدلله خودت خوب هستی بیادر خب بفرمای مشکلاتتان بگی محترم خب خب بله میشنوم خب خود دیگه کدام تکلیف خو نداری همراه سرفه همراه در وقت سرفه که میکنی از چشم اشک یا مثل چهرهتان کبود وارد میشه خود تکلیف معده تکلیف روده بواسیر چیز خو نداری شکر بله شکر کدام امراض نداری سوای قلب خصیص ما جواب میتم سایلش کو برنامه درست است تشکر یک جهان تشکر نو هغه مریض کولی شي چې هغه قلبي تکلیفونه یې لرودل نور مشکلات یې لرودل دی باید د ډاکټر په هدایت په مطابق دی ډاکټر ته ورغلی دی معاینات وغیره ورته کړي دي چې کوم غذاګانې تاسو ته ویلي دي چې زیات استعمال کوي باید هغه زیات استعمال کوي یعنی خپل چې څومره تاسو خپل وسه لرودلی سي د هغې په مطابق استعمال کوي او چې کوم شي نه پرهیز کړي باید تاسو د هغې نه پرهیز وکړئ نو داسې مریضان چې بله سلام علیکم صبح بخیر بله بله همشیره میشنوی ښه پښتو وایه همشیره وایه طبیب خانواده ته ښه راغلاست تاسو ډاکټر ته ورغلي وي ډاکټر درته څه ویلي زه صحیح زه تاسو ته جواب در کوم صحیح سوله برنامه ګورئ تاسو خورئ صحیح ده د هغې مشکلات هم زه درته وایم صحیح سوله مننه په مخه مخه نو هغه رور چې کوم ډاکټر ورته هدایت ورکړي باید هغه زیات استعمال کړي غذاهانې ورته ویلي دي او چې کوم نه پرهیز کړی باید دی پرهیز وکړي دوم ما میم بیادر زنگ زد از هرات گفت که ما تکلیف قلبی داشتم انجیوگرافی شدم انجیوپلاستی شد به نظر ما یک قسم گفت
باز از هم سینه یعنی مطلب یه شوش که است مطلب درد داره، نفسم قید میشه و تکلیف معده، تکلیف فشار، تکلیف شکر، بواسیر، قفل پای، سوزش، خارش، چربی جگر، چربی خون مشکل ندارم. بیادر امو دکتر که دوا بر خود داد به خاطر قلب که داد، امو دوا را باید دوام بتیم و دیگه نفس تان که قید میشه، این تاثیرات که از شش نفس تنگی میشه، تکلیف قلب میشه، تکلیف معده میشه. چرا یک استودیو از خود د استودیو زنگ زدی، باید پیش امو دکتر سابقه باید مراجعه کنیم و همراه امی کلش مشکلات که بر ما گفتی باید همراه زیر بحث کنیم و دیگه زیاد چیزا را باید خودت استفاده کنی، تازه سبزیجات، تازه میوه‌جات، ترکاری باب زیاد استفاده کنی. اگر چربی جگر، چربی خون بلند نیست مطلب لبنیات زیاد استفاده کنی. بدون روغن زرد که میگه اصلی غوړي میگه د پشتو و روغن زرد میگه و دیگه که است مسکه باید چیزا چربدار چیزا را باید پریز کنی. چیزای گوشتباب که است مطلب یعنی بدون ماهی مرغ زیاد استفاده کنی، پرندگان و دیگه مکمل گوشت باید پریز باشه. اگر یخنی و غیره چیز شوروا جور کنی نان مایده میتونی و دیگه گوشت خودت خورده نمیتونی. امی هدایت بر ماست و اگر بعد از مشکلات چیز پیدا شد بعد از امی دکتر سابقه تان باید مراجعه کنی. نفس که قید میشه او تاثیرات ما گفتم و تاثیرات امی معده مشکلات که کسایی که داره باید همراه دکتر سابقه باید باز مراجعه کنی و او را امی مشکلات که خودت بر ما گفتی باید همراه از او گپ بزنی. بل رازو د همشیره زنګ وهلی و هغوی ویلي چې د ما تکلیف د معدې دی، د کولموم دی، بواسیرم لرم، کله وینه ورسره راځي، لاس او خپې مې سوځي، د وینې ځیګر غوړوالی مې جګ دی، دې سره د ما د چپه سینه چې کوم ده یا ښی سینه دا دردم کوي او نیم سر دردم لرم. نو دې ته مایګرین ویل کېږي، نیم سر دردم لري. خو دا ډاکټرانو ته تللی، ډاکټرانو ته ویلي ستا د معدې د وجې نه داسې مشکلات راځي. اوس راځو سینه درد چې کوي دا د معدې د وجې نه هم کېږي، قلبي تکلیف د وجې نه هم کېږي و شوش نفس تنګي تکلیف د وجې نه هم کېږي، سیسو کې ولري یا زیات سرفه چې کوي، ټوخی چې کوي د هغې سره هم دا کېږي. مایګرین چې لري، مایګرین چې دا نیم سر درد لري، دا چې کوم ده دا مشکلات تشویش سره هم راکېدلی شي او دې سره سره دا د معدې د وجې نه بلکل دا درته څه ویلي دي معدې د وجې نه هم درد کېدلی شي او دا مایګرین چېرته رامنځته شوی دا د وینې او د ځیګر د غوړوالي د وجې نه هم درته کېدلی شي. تو ډاکټر سے کم دا مختلف ډاکټرانو سره یعنی که یو شفاخانه ته لاړ شي نو هلته په شفاخانه کې مختلف ډاکټرانو سره ستا دا مشکل حل کیږي. مثال دا نیم سر درد کې دا عقلي اعصابي ډاکټر پورې مربوط دی او دا نیورولوژیکل ډاکټر پورې مربوط دی، نیورولوژیکل ساينس پورې مضبوط دی. هغه ډاکټر پورې مربوط دی، دوی به یو کمپلیکس جوړ کړي او د هغې کمپلیکس باندې به ستا موضوع به جګې کړي او هغې به یو 3-4 ډاکټرانو به مشوره ورسره وکړي. که هغه درته مې نیورولوژیکل ساينس ډاکټر دی، که هغه مثال عقلي اعصابي دی، که گوش و ګلي دی، که قلبي ډاکټر دی، که داخله ډاکټر دی یا د معدې ډاکټر دی، ورسې د جراحي ډاکټر بواسیر لري، نو دوی به خپلو کې یو کمپلیکس جوړ کړي، ستا موضوع به جګې کړي او دوی به د دې حال درته روباسي. اوس راځو مشکلات چې کله رووتل نو مشکلات چې رووتل او دې کې صرف تکلیف د معدې رووته نو د معدې د وجې نه مثال سر درد راځي، ستا قلب تکلیف چې کوم دی دا د معدې د وجې نه راځي ځکه چې هلته ستا قبضیت هم دی او ورسره بواسیر هم دی. نو دا مشکل حل کیږي. نو تاسو ته چې کله دوا وغیره درکړي که هغه هر څو ورځې دوا یې درکړله 7 ورځې 10 ورځې یا 20 ورځې یا 1 میاشت یا 2 میاشتې دوا به تاسو استعمالوئ او تاسو سره به دا یو آپشن زه در کومه چې تاسو باید ډاکټر ته 10 ورځې بعد یا 7 ورځې بعد یا 15 ورځې بعد باید زنګ وهئ چې تاسو ته که کوم مشکلات رامنځته سو ورته وایي او ډاکټر چې کوم پریز تاسو ته درکړه باید تاسو هغه په خپل وخت کې باید اجرا کړئ. که تاسو ته ډاکټر ویلي مثال ګازدار شی یا شیرین باب شی یا غوښه شی داسې شیان چې کوم ده یا نټس چې کوم ده وچې میوې وغیره یا بورباب شی نوشابه دې نه که تاسو پریز کوئ باید مطلق پریز کوئ. اکثر تاسو که په کور کې وي خو زه پریز خو که واده ته لاړ شئ یا مړ ژوندي ته لاړ شئ نو هلته تاسو دا شیان بیا چې کوم ده زیات خورئ نو دوا کې به قضاوت نه راولي، دوا به نه قضا کې او دغه پریز چې ما درته یاد کړ دا به تاسو کوئ. او دې سره سره تاسو باید کم شیان موږ ډېر استعمال کوو. هغه راځي تازه سبزیجات، موسمي تازه سبزیجات باید زیات استعمال کوئ، موسمي تازه میوه‌جات زیات استعمال کوئ، سلات وغیره ورسره زیات استعمال کوئ ځکه چې دا فایبر لري.
نان چې کوم ده دا ډوډۍ موږ په کور کې چې استعمالو. دې نه علاوه اوربشو ډوډۍ ورسره زیات استعمالوي چې فایبر لري. یا کور کې چې کوم غنم لري تاسو هغه وړکئ هغه ورسره زیات استعمالوي. دې په خاطر باندې چې هغه زیات فایبر لري. دې سره شین چای تور چای که استعمالوي نو ډېر داغدار یعنې ډېر سرخ به نه استعمالوي، یعنې ډېر ګرم به نه استعمالوي. کوشش به کوئ شیرګرم به استعمالوي ځکه چې تاسو د معدې تکلیف لري نو ستاسو معدې تکلیف به بیا زیاتې نه بلکې کمی به. ورسره په چې کې تاسو ادرک اچولی سئ، لیمو ورته اچولی سئ، دې نه علاوه دارچیني اچولی سئ. دا شیان تاسو استعمالولی سئ نو دا تاسو ته ډېره غټه فایده درکوي. که هغه شین چیز کوي که هغه تور چیز کوي. او ساده اوبه چې کوم ده ورپسې موسمي به استعمالوي. موسم دی نو کوشش کوئ موسم یخ دی نو تاسو باید ګرم چای لږ استعمال کړئ ورسره متوسط. او که ګرمي وي نو تاسو نارمل اوبه استعمال کړئ، یخ اوبه یخدار استعمال باید نه کړئ. او نور ورسره خپل لایف سټایل به تبدیلوي چې کوم د روزمره زندگی تاسو کوئ هغه په خپل وخت باندې وکړئ، خپل وخت نه مخکې باید خلاص کړئ. ورزش ورسره چې کوم ده په ټایم باندې تاسو وکړئ، که هغه کور کې که بیرون که وظیفه او دوا په خپل ټایم باندې استعمال کړئ. دا تاسو ته زما یو بهترین هدایت دی. اوس راځو بل ورور یو پوښتنه وکړله چې زما کور کې مریض دی، والده مې ده، هغه چې کوم ده وزن زیات دی او هغه د معدې تکلیف هم لري او لاس خپې سوخت هم کوي او د کمر تکلیف هم لري. نو هغه ما تاسو ته په دې ټوله برنامه کې چې څونه خلکو زنګونه ول نو تاسو په هغې باندې عمل وکئ، هغه به درته ښي. ځکه دلته جوابونه لږ تفصیل سره نه ورکول کیږي، وجه دا د موږ سره وخت کمی، برنامه کې زموږ سوالات چې کوم دي هغه پاتې کیږي. نو معذرت غواړم په دې خبرو باندې باید تاسو خفه نه سئ. اوس راځو موږ برنامه چې کوم وه زنګونه راغلل هغوی ته جواب هم ورکړل. خو اوس به موږ ځو خپله برنامه به تکرار کوو. موږ به دا وایو چې آیا کوم داسې عمومي علایم دي چې هغه موږ سره یو مریض په دې پوه شي، یو انسان په دې پوه شي یاره چې ما کې دا تکلیفونه دي نو زه د ګردې مثانې پروستات تکلیف لرم. نو ما تاسو ته ویلي چې کله ستاسو خالي ادرار چې کله ستاسو بندش لري نو هغه هم چې کوم ده ستاسو قطره قطره راځي یا سوزا کیږي نو دا هم چې کوم ده ستاسو علایم چې کوم ده د خالي ادرار دی. ورسره علایم دی ورسره چې کوم ده ستاسو که چېرته مثانه سوځي یا انفیکشن تاسو ته پیدا شوي یا درد کوي په دې قسمتو کې نو درد کوي یا د املا درد کوي نو دا هم تاثیرات چې کوم ده د څه شي دي د علایم چې کوم ده د ګردې مثانې پروستات دی. یعنې دا ځکه زه درې واړه ذکر کوم چې دا درې واړه تکلیف پیدا کېدلی شي ځکه دا درې واړه یو لینک لري، یو کنیکشن لري. بل دې نه علاوه که چېرته تاسو مثانه پړسېږي یعنې دغلته چې کوم ده ایډیما لري، اوبې زیاتې وي ورسېدلې نو دا هم تاثیر چې کوم ده ستاسو د مثانې وغیره دی او هلته ستاسو د مثانې چې کوم دی هغه چادر هغه چې کوم ده څه شی سو غټ شوی دی نو تاسو ته انفیکشن پیدا شوی دی. نو دا ټول علایم ما تاسو ته یاد کړل چې څوک مثال په طور دا مشکلات لري. اوس راځو آیا که دا یو انسان مشکلات ولري مثال په طور کوم ډاکټر ته مراجعه وکړي کوم ډاکټر ته مراجعه ونه کړي نو تاسو دا یورولوژیست ته مراجعه کولی سئ، د یورولوژي ډاکټر او د داخله عمومي ډاکټر ته تاسو مراجعه کولی سئ. اوس راځو هغه کوم معاینات دی باید موږ وکړو بدون ډاکټر که چېرته مثال موږ لاسرسی ډاکټر ته نه لرو او موږ په یو اطراف کې اوسېږو، یو ولسوالي کې یا یو ولایت کې اوسېږو، هلته ډاکټر نشته او کم ځکه دا برنامه ده دا طبیبي خانواده برنامه ده نو دا تاسو ته یو قسم ښه کوریج چې تاسو ته پرووایډ کوي مؤثر کوي چې تاسو باید د ډاکټر ټولې خبرې وغیره واورئ. نو راځو موږ اول به څه کوو موږ به خالي ادرار روټین ایگزامینیشن به کوو. د خالي ادرار روټین ایگزامینیشن به موږ کوو. په دې کې موږ سره چې کوم ده د خالي ادرار موږ سره د دې پرفارمنس یا د دې فعالیت موږ سره معلومیږي چې آیا ګردې زمونږ پی ایچ څومره دی، پاور اف هایډروجن، آیا د ګردې موږ سره چرک شته، مثانې چرک شته نشته، آیا موږ سره د دې سوزاک رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي، که میکروب موږ لرو تیږې لرو، دا ټول چې کوم ده په دې خالي ادرار کې معاینه کیږي. دې سره د خالي ادرار کلچر به کوو. که چېرته زموږ په وجود کې میکروب زیات وي نو باید موږ دې سره د خالي ادرار یو کلچر وکړو. نو په کلچر کې بیا موږ ته وایي چې کومه دوا موږ استفاده کړو کومه دوا موږ استفاده نه کړو. بل ورسره موږ سره راځي هغه که موږ سره ایکس ری ده، که هغه موږ سره سټي سکین دی، که هغه موږ سره ایم آر آی ده نو به عام اصطلاح ریډیولوژي معاینات باید موږ ورسره هم وکړو. ایون تر دې پورې موږ الټراساونډ ورسره هم وکړو. تر دې پورې موږ سره د ګردې د مثانې یا د پروستات فعالیت موږ سره معلوم سي. بل موږ سره په وینه کې د دې معاینات کیږي چې هغه 4 معاینات دي، هغه ګردې پورې
تعلق ساتي چې هغې ته KFT یا RFT ویل کېږي، یعنی کډني فنکشن ټیسټ یا رینیل فنکشن ټیسټ، چې هغه BUN موږ سره بلډ یوریا اف نایټروجن موږ سره دی، یوریا موږ سره وي، کریټینین موږ سره وي، یوریک اسید موږ سره وي. نو دا ټول معاینات چې کوم ده هغه ډاکټر تا ته درکوي یا ته په اطراف کې ډاکټر ته رسۍ نشي کولی، نو دا معاینات تاسو چې کوم ده کولی شي. او د دې رزلټ یو ډاکټر سره تاسو په سوشل اپلیکیشن په واتساپ یا په زنګ ورته ویلی شي چې دا د مشکلات دي، آیا موږ ته څه دوا نو موږ دوا واخلو. اوس دې نه علاوه موږ راځو رښتیا یو معاینات باندې رسوله که چېرته مثال د پروستات مشکل ولګېږي، د پروستات مشکل چې کوم ده هغې دپاره بیا یو وینه معاینه کېږي، هغې ته BPH ورته ویل کېږي، بګیننګ پروستات هایپرپلازما یا دا ورته ویل کېږي. نو هغې دپاره موږ یو چې کوم ده معاینات کوو، نو هغه معاینات موږ چې کوم ده PSA ورته ویل کېږي، پروستات سپیسیفک انټیجن ورته ویل کېږي، په وینه کې کېږي که چېرته د پروستات مشکل راځي. خو پروستات مشکل عموما په کتابونو یا په کلینیکونو کې موږ لیکلي دا د 40 کاله نه بعد رامنځته کېږي، اکثر چې کوم ده دا د 40 کاله نه بعد رامنځته کېږي. اوس راځو آیا مثال ګرده چې کوم ده کم داسې امراض دي، عموما کامن چې کم داسې امراض دي چې د ګردې یا د مثانې یا چې کوم ده پروستات چې کوم ده له مابین نه وړي، یعنی کم داسې امراض دي چې دا تا ته مشکلات چې کوم ده د ګردې او د یونی بلیډر یعنی د مثانې او د پروستات د منځ وړي، کم داسې امراض دي. مثال که یو کس ته د امراض ولګېږي د ګردې او د مثانې د پروستات مشکلات له منځ وړي. که یو کس مثال د فشار مشکل ولري، نو د فشار مشکل چې ولري هایپرټنشن چې ورته ویل کېږي، HTN ورته ویل کېږي، نو دا ګردې له منځه وړي، ځکه چې هلته چې کوم ګرده فعالیت لري هغه سالټ یا الکترولایټس یا ټاکسنس هغه له مابین وړي، وینې نه چې کوم ده فلټر کوي، نو د ګردې باندې فشار راولي، نو دې سره آهسته آهسته د ګردو د پاسه وړوکی غوندې یو ګلنډ دی چې هغې ته اډرینل ګلنډ ویل کېږي، دا د دواړو ګردو د پاسه په دې فشار راولي، نو آهسته آهسته چې کوم ده سیسټایټس رامنځته کېږي یا ګرده چې کوم ده اکټوپیک رامنځته کېږي، نو دا ګردې له مابین نه وړي. فشار چې کوم ده یو علائم دی چې دا د ګردې له مابین نه وړي. دویم موږ سره راځي ډایبیټیز دی، شکر، که هغه ټایپ 1 دی که ټایپ 2 دی، نو شکر چې کوم ده رینیل فیلیر چې کوم ده رامنځته کوي، نو ګردې درته د مابین نه وړي. اکثر خلک تاسو لیدلي موږ سره په معاینه خانو کې راځي، کلینیکو کې، شفاخانو کې داسې امراض لري چې هغه مثال شکر وغیره یا فشار، نو هغه ګردې له مابین نه وړي او دا کمبود د وینې رامنځته کېږي، هوموټاکسیس رامنځته کېږي، دې د وجې نه دې کس ته تکلیف د ګردې پیدا کېږي او ګردې له مابین نه وړي. بل موږ سره مرض داسې راځي چې هغه سرطاني مرض ولري، که سرطاني مرض څوک ولري د دې د وجې نه چې کوم ده ګرده، مثانه یا پروستات چې کوم ده مشکلات رامنځته کېږي وړي. اکثر عموما چې کوم ده سرطان چې کوم ده کینسر د پروستات رامنځته کېږي، نو د هغې د وجې نه چې کوم ده پروستات موږ څه کوو، هغه موږ بیا اپریشن ورته کوو، وباسي، مطلب ډاکټر جرې پورې مربوط دی. نو د دې د وجې نه کینسر د وجې نه پروستات کینسر یا نور بلډ کینسر یا باډي ایلیمنټ کینسر، لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي پروستات کینسر چې راځي د منځه دا پروستات له مابین نه وړي، نو مشکلات د زندګي رامنځته کوي. یا داسې کینسر هم رامنځته کېدلی شي، د مثانې کینسر هم رامنځته کېدلی شي، د هغې د وجې نه مثانه موږ څه کوو، مثانه موږ سره د مابین نه وړي، چې هغه مثانې د وجې نه موږ سره مشکلات رامنځته شي، نو دا د مثانه د مابین نه وړي. نو دا داسې امراضو یا وایرسي کووډ 19 راله، په دې کې چې کوم ده خلکو ته مشکلات رامنځته سو، ځکه موږ به بیس چې کوم ده ګرده، مثانه، پروستات کوو، نو هغه خلکو ته چې کوم ده د ګردو، د مثانې، د پروستات مشکل رامنځته سو، وایرس ډیسیز د وجې نه چې کوم ده رامنځته کېدلی شي. اوس موږ راځو دا خو داسې امراض دي چې هغه د انسان په وجود کې دي. اوس داسې امراض که مثال په طور د انسان په وجود کې نور دي، لکه مثال ګرده کې تیږه جوړیږي یا کنکریشن جوړیږي یا نور داسې امراض دي د ګردې سره تعلق چې ما درته ویلي. خو دلته ګرده کې چې کله تیږه جوړیږي، نو دا هم چې کوم ده د ګردش بندش یا د هایډرو یوریترا مشکل چې کوم ده رامنځته کوي او دې کې هم د ګردې مابین نه وړي. تر دې پورې ګرده پړسېږي ورسره، ګرده چې کوم ده فلټریشن نشي کولی، هغه کم غذاګانې چې موږ نیوټریشن یا سالټ یعنی مطلب یعنی مالګه یا الکترولایټس یا ټوکسي هغه پروسس نشي کولی، نو ګردې پړسېږي، دې کې هم چې کوم ده ګردې ورسره د فیل کېدو احتمال شته، ورسره دا هم احتمال لري چې د هغه مثانه ورسره التهابي شي. که کوم کس د ګردې، مثانې، پروستات مشکلات لري، باید هغه یو ډاکټر چې کوم ده ریلیټډ ویل
پروفیشنل کوالفاید ډاکټر ته ورشي یعنې ګرده مثانه پروستات ډاکټر ته ورشي او خپل معاینات وکړي نو که د هغې کې مشکل لا پیدا شو نو ډاکټر چې تا ته کوم هدایت درکړه هغه به تاسو کوئ. یعنې دا 3 هدایت موږ سره ډېر زیات مهم دي. زه په هر برنامه کې اول دوا به تاسو په وخت باندې استعمالوئ. کم میډیسن کم دوا کم تاسو ته چې درکړل دارو هغه به په خپل وخت استعمالي. که سهار دی که غرمه دی که بیګا که په نهاره که په مابین کې که په مړه ګېډه دي. بل تاسو چې کومې غذاخانې درته وویلې چې دې نه مطلق پرهیز وکړئ باید هغې نه پرهیز وساتئ. که کومې غذاخانې تاسو ته مطلب وویلې چې باید تاسو ډېر زیات استعمال کړئ هغه به تاسو ډېر استعمالوئ. بیا تاسو ته که د ورزش تاسو ته که هدایت یې درکړل نو ورزش په تاسو په خپل ټایم کوئ. کیدای شي اکثر زه په خپله ورزش دې نه علاوه ورزش د ساري ورته ورکوم دې نه علاوه فیزیوتراپي م ورته ورکوم. نو تاسو چې کوم دا علایم به تاسو به دا هدایت به فالو اپ کوئ. به بل ورسره سره دا خپل ژوند چې کوم دی دا 4 ساعته ژوند دا به تاسو چې کوم ده ښه تېروئ. یعنې لایف سټایل به تاسو تغییر ورته کوئ. نو زه نن چې کومه برنامه ستاسو به امید لرم چې خوښه شوي. موږ سره وخت ډېر سوالات پکې خو موږ سره وخت دونه نه نو زه تاسو نه خدای پاماني غواړم. انشاءالله را روانې چهارشنبې ته به انشاءالله موږ بله برنامه به نوې موضوع به راځي د تصمیم به نیسو. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو موږ سره همداسې اوسیږئ او انشاءالله دا برنامې ګورئ نو دې کې ستاسو چې څونه مشکلات دی هغه به حل کیږي. خدای پامان او روغ صحت او عافیت درته تاسو ته غواړم.